اچھا هغه کنټرول ته موږ دې ځای کې څه وایو edit text ګوره یو خو ټیکسټ ویو ده کنه وختي موږ ټیکسټ ویو ډیسکس کا ټیکسټ ویو کار کوي ایز ا لیبل پدې کې یوزر انټری نشي کولای دنه به لیکل نشي کولای او edit text دا یو باکس شاندوي پای کې ته خپل یوزر نیم یا پاسورډ یا انټری پکې ته کولای شي صحیح دا مختلف لنګویجز کې ته مختلف شیزونه وایي پایتون کې دا ټیکسټ ایډیټ وایي QT کې او آی ډونټ نو چې په سی شارپ دا شیزونه کې دا څه وایي نو موږ اوس دا ایډیټ ټیکسټ ډیسکس کوو رالو دلته او دا درې بټنې چې دا به اخوا کو نو دې ځکه به دا هم ختم شي او دا به هم ختم شي صحیح ده دا یې سلی کړی دي خدا اوس دلته کې رالو ځکه چې دا ګریویټي چې دا څه ده سنټر ده let's say your student registration form جوړو for example I give you the student name دا father name دا email address او دا contact number به والو ٹھیک ده نو دا ټیکسټ ویو رااله او دې ته زه وایم let's say name ٹھیک ده او ګوره دا یې کړی دي plain text पासवर्ड ईमेल फोन मल्टी लाइन टेक्स्ट टाइम डेट वगैरह वगैरह नو زه دې نه فل حال دا پلین ټیکسټ وچته ما او دا دلته کې ما پلیس کو ٹھیک ده او په دې کې څه لیکلي دي نیم اورګه دا اپ یوزر لانچ کو چې دا څنګه ښکاري ها ګوره دا لیبل د وړو کې شانت نیم برخکاری او په دې کې زوس لیکل کولې شم خو زه په لږه ورانو ما او بیا وزلی کما علي صحیح ده په دې کې تاسو زوس لیکل کولې شي او دا کیپیډ کم یو رالو نومریک او د سره الفابټس هم راځي الفا نومریک کیپیډ راځي په دې باندې پوه شئ اوس مسله دا ده چې دا زه دوباره لانچ کوم نو دې کې دا نیم به لیکل دا بیا یوزر اورانی ابا غوسه شي نو دې پځه دلته موږ ټیکسټ نه ورکو څه ورکو هنت څه ورکو هنت دا هنت را لوخکای درته انټر یور نیم دا اوس بیا لانچ کومه دا سخ کاری انټر یور نیم خو جدي کې زه ټایپینګ شروع کوم دا په خپل غیب شي او جدي کې سنوي نه واپس راشي نو دا ښه اپروچ دی انسټډ اف ټیکسټ سب لیکو هنت ولیکو کلیر شو خبره اوس په دې کې لړ سه مولي کولو عابد ټیک شو او کیپیډ اگین ما غدا راځي دینه پس یو بل ټیکسټ ویو مارا واغستا ٹھیک ده نیم نه پس انټر کو یا لیټ سه دې کې بولی کو کورس چې دې کم کورس کې اډمیشن اگستل وو صحیح ده او دې ځنه ما بیا دا پلان روچت کو دې کې دا ما پلیس کو نو اگین دې کې ټیکسټ ته دا به اضافه کما او دې په ځای بس هند دا کما کورس نه ټیک شو یس سر او دینه پس بزراواله مدا او دینه پس بزورته یم کانټیکټ نمبر
ټیک شو ها کانټیکټ نمبر کې څه وی ډیجټس وی کنه نمبرز وی کنه زه پهله دا پلین ټیکسټ روچته ما او د دې هنت سپیسیفای کوم کانټیکټ نمبر او دا نیم ته مخه کو صحیح شو اوس دا اپ لانچ کو دلته ما کلیک کو کم کی پیډ رالو دلته ما کلیک کو ما کی پیډ دی سوري دلته ما کلیک کو ما کی پیډ دی زه به دلته کیسه کوم دا به کلیک کوم او به زه نمبر انټر کوم نو دا لکه دې نه انټری لکه ګران شي زم چې نه وځي کې د الفابټس د سره راځي نه ټول د نمبرز وي نو دا یو اسانه طریقه ده د دې چې کوم انپوټ ټایپ ته input type then I was a select ke number شد خکاری بگی کنه دا خکاری درده دا ما نمبر کو دا ما اوکی کو سمی ورطا چینج کل input type دا چې کوم اخری edit text دی دا دی دا ما سکو just number پری دی صحیح دا اوس ګوري دې سره وسه کمال کی صرف د یو پراپرټي ورکولو سره ډېر زبردست کار وشي دی ځکه کم کی پیډ دی خو زه کم ځای کې ما نیم بیا ما غوډه اوس دلته راغلم کم کی پیډ راغلی ټیک شو لکه ما ورته وی چې لکه زما نمبرز پکار دي زما الفابټس نه پکار نو زه نه یوزر ډېر اسانتیا سره سکولی شي نمبر انټر کولی شي اوس کانټیکټ نمبر څومره 14 او ان ای سی سم 14 خدا بهرال زه ما یار چې دې کې دغه انټریو شي لکه 0332 9964494 بس دغه نور انټریز نه کیږي صحیح ده نو دا به څنګه ریستریکټ کو ماکس لینث څومره 11 yes sir maximum length چې لکه ته صرف 11 دغه کریکټرز اغستې شي yes sir دوباره لانچ کا نو دی وسکي ګورای په خپل والو زول دا ایکسترا دغه اوس که زه دلته دغه کوم کنه ګوره زه دلته دا کوم خو غن کیږي انټری ځکه چې ما ته ماکس لینث ویلې نو دې سره یو لحاظ سره ویلیډیشن کیږي yes sir یوزر د غلطی نه بچ کیږي پوه شو په دې باندې کنه نو دا چې کوم انپوټ ټایپ دي کنه دا ځکه کوم کنټرول سپیس کمانو دا ټول انپوټ ټایپس دي نمبر ټیکسټ ایمیل ایډریس پاسورډ باندې چې بیا ته به ټایپینګ کې خوخکاری بنا yes sir هډن وي دا شان دي نمبر ساين مطلب پلس ماینس هم وسره لګولې شي yes sir صحیح ده او فون د دې مخبل دغه ډیټ دا ټول فارمیټس دي yes sir څنګه سیګي چې موږ سره به روز راځي صرف کارت کې سره هغه ډیش راځي یس سر فون کې هغه د څه تیار ده نشته ول به ته خپل جوړې کوډینګ وکړي دا لپاره دا د کې اورډر هغه فلا ده هغه ما ډیر سرچ خو څه بلټ ان دغه پکې نشته بلټ ان میکانیزم نشته به ته خپل تھرو کوډ به مانیج کې ا پیټرن هغه دغه سره کیږي ريجکس ورته وي ریګولر ایکسپریشنز هغه سره کیږي نو دا نمبر دی دا شان کته لیټ سه ان ای سی نمبر له هم ته بس ډیش پکې بیا مور کو خیر وته جوم د سدا کا وداوټ ډیش شي دا خپل ان ای سی نمبر انټر کا نو په دې باندې پوه شوي ګوره یو هنت امپورټنت پراپرټی دا هنت yes sir هغه چې تعالی کلیک کنه لیکل شروع کړه هنت په خپل غیب شي بل انپوټ ټایپ ته ټیک ده او بل ماکس لینث ته بعض اوقات زموږ ریمارکس د پاره یا لک 2-3 لاینز کې کزلی کول غواړم نو هغه د پاره خدا سنگل لاین صحیح نه دی کنه yes هغه د پاره زم چې یو ملټي لاین د غرا واخلم نو هغه بیسیکلی هم اډیټ ټیکسټ ته خو هغه سره د انپوټ ټایپ سره شي
basically Multi-text. ملټي لاین ټیکسټ دا ما روچت کو او دې ځای کې مې پلیس کو یا ولګه دې نمبر یو دا ولیکو ډیلیټ مې کو ټیکسټ ویو ما راواغشتو Address. Address. एड्रेस ته پاره دا کا هو دې نه پس موږ راولو ملټي لاین ټیکسټ صحیح ده Yes, sir. نو کدل د کوم ګورو input type is the text multi-line نو کدا ز لانچ کما هند بم ورته ورکو چې ګورو دا اوس د سمره ښکاری ٹھیک ده خیر هم دی ورته خطر روان دی کنه نو ملټي لاین سپورټ پکښتا خو ته نه چې دا سنگل جوړ شنو دا دی الریډي موږ ته درې لاینز خي دا خو ماغه سنگل لاین خي کنه Yes, sir. نو دلته ورته ولیکا لاینز آی تھنک چې لاینز دی څومره لاینز پکار دي لیټس سے 5 لاینز پکار دي چې دلته په اف خیر هم دی ورته Yes, sir. خو مسله دا چې دا لیکلم د دې دغه نه کوي د سنټر نه بکوي لاین خو پنځه دی خو د په دریم لاین کې به لیکل کوي نو دا بیا ګریویټي سره سیټینګ وکړو دا خیال هم دی ورته Yes, sir. اوس که زبر لاړ شنو نزي نو څنګه به بوزو ګریویټي او ګریویټي په ټاپ کو صحیح شو نه ګوره اډرس په خپل هم دغه ځای ته رالو Yes, sir. نو اوس به دا کوم ته 15 لاینز بای ډیفالت ښکاري خیال هم دی اوس د ټاپ نه لیکل کیږي خو دې کې ته لیکل کولی شو تا د بخکاري د 15 لاینز Yes, sir. خیال هم دی لیکل کیږي بګي Yes, sir. نو دې کې اوس مسله نشته دې کې اټومیټیکلی سکرولینګ کیږي او دې کې اتوماتیک دا کی سکرول کیږي س اړه کلیر شو کنه Yes, sir. اوس چې کوم دا باقی دي دی کې لکه پاسورډ دی او که پاسورډ به ستا جست نومریک پکار وي نو اگین ما دغه برازي کیپیډ Yes, sir. نومریک نو دا ټول تاسو بیا په خپل ټرای کړئ دغه به اټو کمپلیټ ټیکسټ یوز تاسو بیا ورستو کوم ټیک ده نو دا څه کامن دی کې دغه ریشه هم دا وکړه Sir. سبب ان شاء الله د څه کو چې د نمبر ټیکسټ روچته ټیکسټ به کې سیټ کو بیا به کې وړو کې شان د کیلکولیټر سبا جوړ کو Yes, sir. نو اډ ټیکسټ سره هم زونګه کار لګ لګ دا شي یس دا چې کوم بیسیک ویجټس دا ضروري دي ځکه چې بیا مکه غټ پروجیکټ نو دا هر څه پکې یوز کی مخکې به ریډیو بټنز چیک باکس سپینر لیست ویو دا هر څه برازي یس صحیح ده نو دې کې موږ جست